السلام علیکم دوستانو، الله تعالی مو جوړ او خوشاله او آباد لره. دوستانو یو واقعه درته بیانوم چې ډیره افسوسناک ده او ډیره د عبرت ته موږ او تاسو باید له دې واقعې څخه عبرت واخلو. تاسو یقین وکړئ که چیرې دا واقعه زه تاسو ته بیان کم او تاسو یې مکمل تر پایه وګورئ، تاسو به خپله حق کاریان سئ چې یوه زوی له مور سره څومره تجاوز کړی او څومره ظلم کوي او څومره ناجایزه کوي، او بیا د مور و نرموالي و زړه ته وګوره چې د مور څومره نرم زړه ده او څومره شفقت پر هغه زوی باندې چې هغه له زوی له مور سره جفا کوي او ظلم ورسره کوي. مور پر هغه سره بیره پر هغه زوی باندې بیا بد نه لورېږي. هغه زوی چې 20 کاله یا په غېږ کې لوی کړی، د خولې ګوله یې ورکړې، خدای بیا د خپلې ښځې په خبر باندې غوسه کېدل، بیا له مور سره داسې تجاوز داسې عمل کوي دوستانو چې تاسو د زړه ته به حیران سئ څومره سخت زړه ده، او د مور و زړه ته به حیران سئ چې د مور څومره نرم زړه ده له خپل اولاد سره. دوستانو واقعه درته راوړم چې یو زمانه کې کتابونو کې راځي چې یو زوی و چې کله مور غټ کړی لوی سو، واده یې ورته وکړو. کله چې واده ورته وکړو نو زمانه تېره سوله، په دې دوران کې د دې ځوان مور او د دې ځوان د ښځې ګزاره څه سره سخته سوه. مثلا هغې ښځې به له خپلې خواښې سره پر هر شي باندې جنجال و، بېځایه بې جنجال ورسره کوی، خو د مور یې داسې زړه و زوی یې په دې باندې نه خبروي چې زویه ستا ښځه خو روزانه له ما سره جنجالونه کوي، بد رد راته وایي، په دې خاطر باندې چې د زوی زړه به مې ازار سي نو زویه نه خبروي. خو ښځې به چې هر وخت له مور سره به جنجال وکړي، ماخستن به تر هغه زیاتې کیسې نورې ورسره ګډې کړي، په درواغو به ورته ویل ستا مور دا کوي، داسې جنجال له ما سره کوي، داسې کوي، هره ورځ به ورته ویل. خو دې به هره ورځ جنجال د ده له مور سره کوی، مور یې هغه ټول پر زړه باندې تېرول و زوی ته یې نه ویل چې زوی مې خوا بدی کېږي. دې به دستي و خپل خاوند ته رسول، خو بالاخر ته دې حالت ته ورسېدو چې خاوند یې د خپل ځان کوي او خاوند یې دې ته تیار سو چې خپله مور او خپله ښځه او دی سره جلا سي. مثلا دا قصد او دا عزم دواړو وکړئ، فیصله یې وکړه چې مور به یې لرې ځای وړو دورې به پرېږدو چې ځینې خلاص به سو، ځکه چې مور یې ډېره سپین سارې وه. نو دې ظالم زوی په زړه سخت زوی راولاړ سو سره له خپلې ښځې، او هغه مور یې په بوجي فارسل کې واچوله، یو لرې ځنګل کې یې یوړه. کله چې یې لرې ځنګل ته یوړه، په هغه ځنګل کې یې پرېښوه، دی ظالم ورڅخه را روان سو. دی چې کله جن را روان سو نو الله تعالی دستي و موسی علیه السلام ته وحی وکړه چې ای موسی ورسه په پلانکي ځنګل کې زما یو بنده د له مشکل سره مخ د خلاص یې که. ګورئ دوستانو، الله تعالی پر هر څه باندې قادر ده، د هغه بنده یې دلته هم خلاصولی سوی، خو په دې کې عبرت ده او چې موسی علیه السلام یې خبروي، او بیا موسی علیه السلام و دې زمانې ته و دې خپل قوم ته دا پیغام ورکړي چې داسې خلک سته مثلا د دې واقعه بیان ورته وکړي، ځکه چې الله تعالی که چیرې هغه خلاصه کړی وه له هغه عذاب څخه، خو یو هغه سپین سارې بوډۍ او یو الله تعالی به خبر و، نور به نور باندې خبر. نو موسی علیه السلام په ذریعه موسی علیه السلام ته وحی وکړله چې ای موسی ورسه هغه زما بنده ده، له عذاب څخه یې وژغوره. کله چې موسی علیه السلام هغه ځنګل ته ځي، په هغه ځنګل کې هغه سپین سارې بوډۍ ده، په دې بوجۍ کې تاسو ګورئ څونه سخت الفاظ وایي، و یا الله زما هغه زوی چې له ما سره تجاوز وکړي ته زما په ګناه باندې منع سي، یا ربه زما زوی زما حق پر ځای نه کړو، له ما سره ظلم وکړي، ربه ته دته د ما د دې جرم په وجه چې د له ما سره بد عمل وکړي، مثلا ناروا یې وکړله، له ما سره ظلم وکړي چې دا یو غټ غلط کار ده او ناروا کار ده، یا الله د دې عذاب په وجه دته په ورځ د قیامت باندې عذاب مه ورکوي. ګوره پر خپل زوی باندې عذاب په قیامت کې نه لورېدی. نو کله چې موسی علیه السلام دغه ښځه له خپله بوجۍ څخه راویسته او الله تعالی ته یې عرض پیش کړي چې یا الله اوس خو د دې کیسې په حقیقت ما خبر که چې دا ښځه څوک ده، څه وجه ده چې خپل زوی ته داسې فریاد کوي او تا ته فریادونه کوي چې یا الله زما زوی د ما په عذاب باندې منع سي. نو الله تعالی واقعه ورته بیان کړله چې دغه مور پر خپل زوی باندې دومره زیاته مهربانه ده چې خپل زوی دومره غلط کار ناجایزه وکړه، ظلم یې ورسره وکړی، له کوره یې راویسته، په ځنګل کې یې وغورځوله،
خو پرغه سربېره بیا هم دا بډۍ مور پر خپل زوی بد نه لوريږي او دا دعا ورته کوي چې یا الله ته زما زوی د ما په عذاب زما په ګناه باندې منسي د قیامت په ورځ عذاب مور کوي کچېری ته د عذاب ورکه دا نه سم برداشولې ما پر د باندې زړه نه کیږي نو الله تعالی ورته ویل چې دغه مور ګوره پر دې زوی باندې څومره زیاته مهربانه ده غنا جایز او سروکه پرغه سربېره د بد نه پر لوريږي نو الله تعالی موسی علیہ السلام ته فرمایل چې زه پر خپل بنده باندې تر دې زیات مهربان یم یعنی فصل وار زیات زه پر بنده باندې مهربان یم ځکه کتابونو کې راځي چې الله تعالی پر خپل بنده باندې تر مور او فلار سي پر زوی باندې مهربان ده تر غسل وار زیات مهربان ده دوستانو په دې واقعا کې دوه عبرت موږ تاسو باید واخلو یو دا سګوري دوستانو چې هر څومره زوی له مور سره ناجایز وکي مور په غلطه سترګه نه ورته ګوري مور خیره نه ورته کوي د مور بد نه ور باندې لوري ځکه چې زوی ده کڅم زوی هر څومره ظالم او ناروای د مور بد نه ور باندې لوريږي دوهم دوستانو دا عبرت ته چې هر څومره انسان ګناهګار باید الله تعالی او در څخه نا امید نشي ځکه چې الله تعالی یو داسې مهربان ذات ته چې ما د ټول تر مور او فلار هم زیات مهربان ده زوی را ولار شو مور سره تجاوز وکي نه حق ناجایز سره وکي پرغه سربېره هم مور معاف کوي اپ ورته وکي نو هر د الله تعالی بنده کړي الله تعالی نه فرمانی وکي او الله تعالی ته ورسي الله تعالی حضرت الله ستپورته کی چې هر څومره ګناهونه کړي الله تعالی ضرور بخي ځکه چې الله تعالی موسی علیه السلام ته ویل چې تر مور او فلار په خپل بنده باندې زیات مهربان یم نو دوستانو عرض می داو مطلب می داو چې خپل مور او فلار سره خو سلوک په ژوندۍ کې کوي په آخرت کې بیا ارمانونه کو په لاس هیڅ ناراضي دا ګټه نه راته کوي بل دا دوستانو شهر څومره ګناه په ورځ کې وکي مخصن کله بيږي په غلطي کې ګناه د شوس مخصن سي بيږي الله تعالی ته ضرور لاس پور کې چې تعالی ته معاف په دې سره الله تعالی ډیر سخت زیات خوشاله کی تاسو ګوري بلا تشبيه بلا نظیر زي مثال در کوم کله سمول سر ناجایز وکړو غلط کارو کو بیا غ سړی ته ورسمو معاف کا څومره خوشاله سي معاف میم کې هغه خوشاله سي موږ هم ولاړ سو آزاد سو نو کله چې الله تعالی نافرمانی موږ او تاسو کو الله تعالی ته ورسو عجز کو الله تعالی می ضرور بخښ ځکه الله ډیر مهربان ده او په دې سره الله تعالی زیات خوشاله کیږي نو دوستانو دا واقعا می تراړه په دې کې دا دوه عبرت او دا باید مو تاسو په وخت کې ونیسو او له دغه څخه ځان وساتو لغه وسخه ناروا عمل د لمور سره ناجایز کول او بل دغه د الله تعالی الله در باید سموتي نسنا امید